سلامونه ستړي مشري پام وکړئ د دې مهال مهمو خبرونو ته. ذبیح الله مجاهد وایي نن به په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همغږۍ ګډې کمیټې JCC په نامه ناسته ترسره شي. د اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې نن به په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همغږۍ د ګډې کمیټې JCC په نامه ناسته کیږي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې چې د دې ګډې ناستې مشري به د کابل په کوربتوب د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ملا عبدالقیوم ذاکر او د پاکستاني پلاوي مشر او د دې هیواد ځانګړي استازي محمد صادق خان کوي. د اسلامي امارت ویاند دغه راز ویلي چې په دې ناسته کې به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د احتمالي شخړو د هواري او د دواړو لوري ولسونو ته د اسانتیاوو په رامنځته کېدو خبرې وشي. د اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد له دویچه ولا رسنۍ سره په تازه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو پاتې شوي ټولې وسلې خوندي دي او د دولت د وسلو په ډیپو کې ساتل کیږي. مولوي ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې هیڅ وسله قاچاق شوې نه ده او ټول پوځي تجهیزات د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې دي. ښاغلي مجاهد په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار وانه خیستل شي. نوموړي زیاته کړې موږ غواړو چې افغانستان د سیمې او نړۍ لپاره د امن ځای وي نه د ګواښ سرچینه. مجاهد همداراز ویلي چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره د ښې مثبت او متوازنې اړیکې غوښتونکی دی چې تر څو د متقابل احترام او نامداخلو پر بنسټ یو باثباته افغانستان ولرو.